مجلس تا راغلی سالکینو محترم و قدرمن رونو مختصر کلمات ستاسو په خدمت کې عرض کول غواړم. موږ تاسو چې د کوم مجلس کې راجمع شوي یو د مسلمانانو په عرف عام کې دې ته نوم ایښودلی شي عید میلاد النبی صلی الله علیه و آله وسلم. د داسې محافلو اغراض دا خو متعدد دي، لکه مثلا یو عظیم غرض د دې حصول د رضای الهی وي، او دا عظیم مقصد به د مؤمن په هر عمل کې ملحوظ وي. د مؤمن بنشس برخاس لباس قول کردار ظاهر باطن هر عمل بدد د رب کریم د رضا په خاطر د دنه صدور کوي، اغم په اخلاص سره. ځکه مونږ تاسو تمام انبیا علیهم الصلاة والتسلیمات مامور په دې ګرځېدلي یو، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. دا خلق مامور په دې دي چې بندگی به د الله رب العزت کوي، خو په حال کون د دې عابدینو کې چې خالص کوونکي به وي رب کریم لره د خپل بندګۍ اخلاص سره عبادت وکړي. او دویم دا د داسې محافل عظیم غرض دام وي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته د راتګ په سلسله کې د رب کریم د دې عظیم نعمت شکریه ادا شي. مونږ تاسو ته چې څومره نعمتونه ملو شوي دي، خوا د هغې تعلق د دین سره دی، یا د هغې تعلق د دنیا سره دی، یا هغه جلی دی یا خفی دی یا حالی دی یا معالی دی یا واړه دی یا غټ دی. په دې تمام نعمتونو کې عظیم نعمت چې محدثین مسما کوي په النعمت الکبرى علی العالم باندې، چې دا د تمام نعمتونو د پاره اصلم دی، باعثم دی، سببم دی. هغه ذات د پاک حبیب سید الکائنات محمد عربی ټول وای صلی الله علیه وسلم مبارک دی. کداغه پاک ذات دنیا ته نوې راغله، یره عرش او لوح او قلم او کرسی دا باقی کائنات سکه الہ العالمین فرمای وما اظهرت ربوبیتی، ما بد خپل ربوبیت او خدای هم نو ظاهر کړي. كنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لاعرفا. حدیث قدسی دی، زه یو پټه خزانه وما، مخلوق می د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مخ پیدا کو چې وپېژندلی شم. نو د هغه عظیم نعمت د شکر د ادا کولو په خاطر داسې احتفالات مناولی شي. چونکې موږ قرآن عظیم الشان کې په نص واحد کې نه، په متعدد نصوصو کې په دې باندې مامور ګرځولی شوي یو چې واذکروا نعمت الله علیکم. کم نعمت چې رب کریم په تاسو پرزو کړي، کم نعمت چې رب ذوالجلال تاسو ته درکړي، د هغه نعمت ذکر او تذکرې وکړئ، هغه نعمت را یاد کړئ، د هغې شکریه ادا کړئ. واما بنعمت ربک فحدث، هم د دې قضیې او د دې معما شاهد دی. او دریم نمبر، اکثر داسې کېږي کله کله د بعضې مسلمانانو د بعضې افرادو د اهل کتابو سره لکه د یهودو د نصارو سره بحث و مباحثه راشي، یا دلته اندرونی ملک پاکستان کې راشي یا بیرونی ملک نورو ممالکو کې راشي. یهودیان دا زور لګی چې تفضیل موسی علیہ السلام ته ورکړي علی جمیع الرسل والانبیاء. عیسویان د دې قایل دي چې عیسی علیہ السلام د ټول رسولنا علی الاطلاق دا غوره او افضل دی. په شرح مقاصد کې په دریم جلد کې
علامه تفتازانی رحمه الله په دې باندې بحث هم کړي چې افضل علی الاطلاق فی جمیع العالم دا سید الکائنات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دی. خو اما د دې مبارکونه بعد افضل ترین څوک دی په دې باقی انبیاء او عالم کې افضل څوک دی؟ قیل آدم علیه السلام. بیا د هغه د افضلیت دپاره خپل وجوب ذکر کیږي. وقیل نوح علیه السلام لأنه اول الرسل بعد آدم علیه السلام وهو ابو البشر الثانی. د هغه د افضلیت دپاره خپل وجوب ذکر کیږي. وقیل ابراهیم علیه السلام لأنه امام المجاهدین وابو الانبیاء وامام الموحدین. وقیل موسى عليه السلام لأن الله عز وجل قال في حقه وقربناه نجيا. وقال في موضع آخر وكلم الله موسى تكليما. وقالت النصارى وی چې افضل د ټولو انبیاؤنا د ټولو رسولنا هو عیسی علیه السلام. او داغه د افضلیت دپاره نورلس وجوه ذکر کوي. نورلس وجوه یو وجه ورکې دا ذکر کوي وی ستاسو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا مدفون دی بعد الوفات دا قبر کې مقبور او مدفون وګرځېدو. او عیسی علیه السلام هغه ژوندی اسمان ته خېجولی شوی دی. اسمان بره دی ځمکه لاندې ده. فمن کان فی السماء فهو افضل علی من یکون فی الارض. علامه تفتازانی جواب ورکوي والکون میتا فی الارض انفع للامه لأن روضته صلی الله علیه وسلم تكون محبة للبركات ومسعدا للدعوات ومجمعا يا مجتمعا لأداء الطاعات. وای دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پس مکه کې دفن دی امت ته خو په دې کې ډېره نفع ده. عیسی علیه السلام مبارک زنده اسمان ته ختلی دی. که څوک د عیسی علیه السلام د امتیت دعوه هم لري عیسی علیه السلام نه برکات نشي حاصلولی. یو عیسویت منسوخ دی. هغه عیسویت چې په کوم شکل په عیسی علیه السلام نازل شوی و هغه عیسویت نن نه دی پاتې. هغه محرف ګرځېدلی دی. بل چې سید الکائنات راغی دنیا ته مبارک وی که موسی علیه السلام نن ژوندی وی هغه ته هم زما د اطاعت نه چاره نه وه. هغه به هم زما اطاعت کولو. نو څوک چې د عیسویت ترانې وی دا په باطله دي. دا تحریف کې مبتلا دي. اما دا خبره چې د سید الکائنات مبارک د وفات نه بعد د هغې دفن شو هغې مبارک په ځمکه کې موجود دي. دا خو د امت دپاره ډېر د نفع خبره ده. ځکه د امت دپاره د نفع خبره ځکه ده د ده مبارک مزار باندې روزانه 70,000 فرشتگان دا سحر راځي. 70,000 فرشتگان دا ماښام او د شپې راځي د ده مبارک مزار باندې لکونه او زرګونه لا تعد ولا تحصى برکات نازلیږي او د ده مبارک په وساطت باندې د عالم کې تقسیمیږي. سبحان الله. لکه عبدالوهاب الشرانی رحمه الله آداب د ذکر خی وی آداب د ذکر د خدای پاک دا خو 1000 دي خو وی رجع 50 ترازی او بیا رجع 60 ترازی. هغه 60 کې 15 آداب دارنګ ذکر کوي چې د دې رعایت او د دې لحاظ به قبل ذکر کولی شي. یو پکې دا ذکر کوي ته چې کله ذکر کوي د ذکر نه وړاندې به ان يتصور شیخه بین عینی د خپل مرشد مبارک دا تصویر و د سترګو منځ کې لطیفه نفسی کې تخیل او خیال کې ځان تراولي. تصور شیخ مرتوی رابطه د شیخ مرتوی لشي. دویم ادب دا ذکر کوي چې تا ته کوم فیض ملاویږي تا ته کوم رحمت ملاویږي تا ته کوم علوم او معارف او اسرار او دقایق او کم خوارق و برکات ملاویږي دا به د خپل شیخ نه ګڼي خو حقیقت کې به دا د سید الکائنات نه ګڼي. ځکه ستا شیخ مبارک دا د سید الکائنات او ستا په درمیان کې وسیله ده. څنګه چې مبارک صلی الله علیه وسلم ستا او د رب ذوالجلال په درمیان کې وسیله ده یو واسطه ده. رب کریم دا هر څه ډایرک پیدا کولی شو لکه څنګه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ډایرک پیدا کو. منځ کې د چا خاطر نو منځ کې د چا مخ نو
ولی دا تمام عالم چې پیدا کو والخلق من نوری سید الکائنات فرمای دا تمام عالم الله زما په مخ پیدا کړی دی. نو د میلاد شریف د جلسې غرض دی چې دې کې تا ته فضیلت علی الاطلاق د سید الکائنات ذکر شي علی جمیع الرسل والانبیاء. ٹھیک دس نصوص راغلی لا تخیرونی علی یونس ابن متی علیہ السلام. علامہ قرطبی دا غي 15 جوابونه کړی دي. یو جواب چې ما ته ډیر پسند دی انما قاله علی سبیل التواضع. دا خبر چې سید الکائنات کړي چې ما ته یونس ابن متی علیہ السلام فضیلت مو ورکوي دا تواضعا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ویلي. ان هغه مبارک په خپل په نور نصوصو صریحي احادیثو کې وایي انا سید ولد آدم، زه د آدم علیه السلام د تمام اولاد سردارم، انا اکرم الاولین والآخرین علی الله ولا فخرا. که اولین دی که آخرین دی، که انبیاء دی که صحابه دی، او که رهبانیین دی، او که هر څوک دی چې څومره عباد الصالحین دی، په دې تمامو کې چې رب کریم ته ډیر ګران دی او ډیر ورته غوره دی، مبارک وي هغه زه یم، خو دا خبره د فخر او د کبر په طور نه کوم. نو په داسې محافلو کې د مبارک علیه السلام تفضیل علی الکل ذکر کیږي او د هغې دپاره وجوه ذکر کیږي او دا بهترین عبادت دی. د نن نه 15 شپږ نیم سوه کاله وړاندې علماو داسې محفل ته ښه ویلي دي. اوس که یو شخص راپاسي د 14مې صدۍ یو عالم ځان که هرې ډلې ته منسوب کوي هغې سره مې کار نشته، خو چې په داسې جلسه اعتراض کوي نو د ده اعتراض ته هیڅ اعتبار نشته. ته څوک یې چې په دې اعتراض کوي؟ او بیا دومره عظیمه بدقسمتي چې د چا منبر باندې ناست دی د هغه د مینې دپاره دلایل غواړي، د چا په منبر چې بېدبیانې او ګستاخیانې کې دا منبر د هغه بېدبۍ ګستاخۍ ته نه دی جوړ، دا د هغې مبارکو د تعریف دپاره جوړ دی. په دې منبر به د سید الکائنات صفات بیانیږي، په دې به د هغې مبارکو سیرت بیانیږي، په دې به د هغې مبارکو صورت مبارکه بیانیږي، د هغې غزوات، د هغې شمایل، د هغې برکات، د هغې د مینې خبرې به کېږي. دا نه چې د دغې منبر نه د سیاسي لیډر دپاره دعوتونه چلوه، د هغې دپاره دلیل نشته، د هغې دپاره د صحابو د زندګۍ د مثال مطالبه نشته، خو چې په دغه منبر چې د چا نه موږ ته راپاتې دی د هغه مبارک دنیا ته د راتګ په خوشحالۍ کې یو عاشق پې د هغه صفات بیانوي، ته مخالفت کې او بیا د دلیل مطالبې کې موږ به ستا ته د خپل پیغمبر علیه السلام د مینې دپاره دلیل وایو. عجیبه خبره ده. او قربان په دې ورته اوس دلایل ویم قربان. دغه خلک چې جلسه د میلاد شریف نه مني یو لوی اعتراض د دې څه دی؟ یو لوی اعتراض د دې دا دی وي تاسو په داسې محافلو کې منکرات کوئ او منکرات دې څه ته وایي؟ دا باباجي چې جذب شو د صاحب مبارک رحمه الله مخې ته نو دې ته دې منکرات وایي. کله وایي دا خو ګډاګانې دي او کله وایي دا خو ډانس دی او کله وایي دا خو د سامیریانو کار دی. زما معززو مونږ به دې نه اسانه پوښتنه وکړو چې قرآن کریم 9مه پاره سورت اعراف د حضرت موسی علیه السلام واقعه رب کریم ذکر کوي. په کوه طور موسی علیه السلام د الله هم کلام شو، خبرو کې مینه راغه چې رب کریم لږ ګورم، ارزو کوي ربي ارینی انظر الیک، لږ ځان راته وښایه نظر درته کوم. جواب ورته راغی لن ترانی، هرګز ما نشي لیدلی، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اے موسی علیہ السلام ما نشي لیدی دی غر ته وګوره. على قول بعض صوفیة الکرام زورتا د صفات فعلیون تجلی کوم. امام ربانی رحمه الله فرمای تجلی ظهور د شی مرتبه ثانیه ثالثه یا رابعه، دا تجلی ده.
زه دې غر ته تجلی کوم د خپل شان مطابق که دا غر زما د تجلی نه بعد په دې خپل ځای مستقر او برقرار پاتې شو ان قریب به موسی علیه السلام تم وګوري دیدار بدله درکړي خو چې رب ذوالجلال غر ته تجلی وکړه د صفاتو فعلیونه بلا کیف غر ذره ذره ریزه ریزه میده میده شو موسی علیه السلام را پریوزي بېهوشه کېږي د خولې نه چغې او صداګانې او اوازونه اوچتېږي دغه مولانا صاحب چې د مجذوب د خولې نه چغې وخېجي او دی راګزار شي وایي دا کوم دین دی دا خو ګډا ده او دا خو چې کوم دی ډانس دی دا کوم دین دی ده نه تپوس کومه موسی علیه السلام چې په کوهي تور را پریوزي د خولې نه چغې خېجي یو شواروز بېهوشه دی دا موسی علیه السلام باندې چې څه راغلي مولانا صاحب دې ته نوم پیدا کړه دې ته څه وایي دا کوم کار و دا څه شی و دې ته لږ نوم پیدا کا زما باره کې جسارت او دراز زبانی کې زما صوفیه او اهل وجد نه ماف کې د موسی علیه السلام دې فعل ته نوم پیدا کړه د باره کې څه وایي څه ویلی دویم تپوس دنه کوم بخاري اول جیل باب بدء الوحی مبارک به یو میاشت په غار حرا کې ناستو اعتکاف به کولو بیا په ناموس نازلیږي اوله وحی راځي د سورته علق د اړومبني 15 آیاتونه نازلیږي اقرا باسم ربک الذي خلق الانسان من علق الى اخر الايه دی حدیث کې راځي مبارک چې کور ته واپس راځي خدیجه الکبرى رضی الله عنها ته نزدیکیږي داغي حرم او کور ته داخليږي ترجف بوادره اهل لغت متفق دي چې بوادر د سینې او د وګو د غوښو ته وایي د مبارک د سینې او د وګي د غوښې دا استراب کې وي دا خوځېدي دا ډچېدي دا رپېدي لکه نن چې د دې صوفیو مبارکان وګورئ چې لطیف د الله تعالی د ذکر سره حرکت کوي او دغه منکرین ورته منکر وایي څه وایي وایي دا خو یو پریکټس دی او دا خو یو تجربه ده او دې کړې ده او پلې خوځي وګي خوځي دا خو څه کمال نه دی دین پوښتنه کوم چې د غار حرا نه پاک حبیب سید الکائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کور ته راځي او خدیجه الکبرى ته وایي زملونی زملونی یا حبیبا دسرونی دسرونی یا خدیجه او د مبارک د سینې او د وګو د غوښې د لطیف حرکت کوي مولانا صاحب دې ته نوم پیدا کړه دا څه شی و ستا ولې نه خوځېږي ستا خو کلم نه خوځېدی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحیح وارثان به هغه د هغه مبارک په هر فعل کې به دې اقتدا کړي او د هغه مبارک د هر عمل او د هر اطاعت نه به دې ته حصه میلوي او دریم تپوس دنه کوم مولانا صاحب ته دې ته ګډا وې ګډا خدا نه ده که ته دومره د سنت و فدا و شیده و عاشقي او د بدعت و مخالفي او د ډانس او د ګډا خلافي ماضي قریب کې ستاسو نیکه ورته وې ستاسو نیکه ټرمپ راغلی و سعودي ته هغه خلک چې تاسو به د عوام دوکه کول چې دین د سعودي عرب نه راغلی او سعودي عرب کې خلک رفع الیدین کوي تاسو یې ولې نه کوئ هغه خلکو پسې نه ځئ هلته ستاسو بېادبي د معافي خو ورته وې ستاسو اخوات او بنات ستاسو د وهابیانو زنانه ټرمپ ته سرلوسې ولاړې وې سرتورې ولاړې وې هغه د ټرمپ په مخ کې وګډېدي که ونه ګډېدي ګډا هغه وه که ته دومره د ګډا مخالف مولانا صاحب چې نن د اهل وجدو په وجد باندې د میلاد په جلسه کې رد کې که ته اهل حق وې حق پرست وې تا به په هغه منکراتو بدعاتو باندې یو کلیپ کړی و چې یاره دا محمد ابن سلمان یا د امارت باچا یا د دوبۍ باچا دغه وهابیانو دا منکرات وکړل د بدعات وکړه د سنت نه خلاف حرکت وکړو مبارک ناست ما ته ډېره بېادبي ښکارېږي جیب کې مې موبایل دی اوله پیسې ورکړي بیا بوټان بندېږي بیا ډالرې بندېږي بیا کجوري بندېږي بیا ریالونه بندېږي بیا کمبلې بندېږي بیا تنخوا او پیسې بندېږي نو دغې وجې نه په هغې باندې رد نه کوي او دا د نبي علیه السلام دا فقرا عاشقان دا خو بېوسه خلک دي په دې باندې ردونو ته تکړه دي ما سره جیب کې اوس هم ویډیو موجود ده د سدیس د بچی ماضی قریب کې وادو
هغې کې درته رقص او ګډاګانې ښیم ښکاره ګډاګانې پکې شروع دي ښه سدیس د عربو مشهور وابي دی په د میډیا صفحه باندې چلیږي نه ورباندې عبدالله سلفي صاحب رد کو نه پې روح الله توحیدي صاحب رد کو نه پې امین الله بشوري صاحب رد کو نه ورباندې افضل سواتي صاحب رد کو نه ورباندې بل ډیرانګل او بغلګل او بقرګل صاحب رد کو او چې د سید الکائنات په مینه کې عاشقان راغونډېږي او د خدای په مینه کې په وجد راځي بیا دې ته ګډه او ډانس وایي یار ډانس خو هغه چې دغه خلکو کړی دی او کوي ډانس خو هغه دی دا چېرته ډانس دی دا چېرته منکرات دي علي کرم الله وجهه ته یو قول منسوب دی هغه مبارک وایي جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين دا مجذوب باندې چې یو جذبه راشي د انسانانو د پیریانو تمام نفلی عبادت یو طرف ته او د مجذوب دا لږه جذبه دا بل طرف ته دا د هغې توازي برابره ده نو دا منکرات نه دي ښه دا افضل ترین عبادت دی دا ځان ته طولاني موضوع د هغه طرف ته نه ورځم دلته به راشم دا حضرات څه وایي وي یاره بدعت هر هغه ښه کار ته وایي چې کار ښه کار وي او خیر القرون کې ثبوت ونه لري لکه د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغه صحابو یا د من بعدهم نه ثابت ني وي دا بدعت دی لکه ستاسو دا جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم زه ورته وایم دا بدعت نه دی محترمه د بدعت داسې مخترع مستحدث تعریف دی وکړو چې خپله ورکې راګیرې ښه اوس که زه در پسې تله راوالم او تا پې وتلم سر تاپا د دغه تعریف مطابق تا نه غټ بدعتي په دې جهان کې نشته ستا مثال بیا د غلبیل او د کوزې دی مشهوره کیسه ده که نه وی غلبیل کوزې پسې وخاندل د کوزې ورته ویل چې ولې را پسې خاندې غلبیل ورته ویل چې خاندم منا تا کې مې دوه سوړي ولیدې تا کې دوه سوړي دي د کوزې ورته ویل چې په شرمونو شرمېدلي یا د خپلې دې م شمارلي دي د خپلو ته دې م کتلي دي چې ما کې څومره سوړي دي ته وایې چې هر هغه ښه کار چې خلک دین ګړي د ثواب په نیت یې کوي خو چې رسول الله مبارک نی کړی صحابو نوي کړی تابعینو نوي کړی دا بدعت دی زه وایم د بدعت دا تعریف د بدعت دی دا مخترع دی دا تعریف هیچا نه دی کړی لو کان کذالک که د بدعت تعریف دغه شي چې تی کې تا نه پوښتنه کوم دا هر ماسخوتن جومات کې ترجمې چې کوئ ای وهابي کاکا او په غوږ لاس کې دی ورته وایي چې رب اشرح لي صدري ویسر لی امری دا هر شپه چې په التزام سره ترجمې کې مولانا صاحب دا دین ګڼي که دا بې دیني ګڼي دا د ثواب کار ګڼي که دا د ثواب کار نه ګڼي که دیني ګڼي که د ثواب کار یې ګڼي ستا د بیان کردا د تعریف د بدعت مطابق تا نه بې ډېر په عاجزۍ مطالبه دا ده چې داسې په التزام هر ماسخوتن د ماسخوتن مانځه نه پس که رسول الله مبارک ترجمه کړي ما ته وښایه زه راشه ثابتې که صحابو کړي ما ته وښایه زه ثابتې کړه دا خو د اشاعتیانو د دور نه وړاندې دومره په التزام چا کړې هم نه ده او پنډۍ کې یو مولا صاحب پیدا شو غلام الله خان د هغه نه سټارټ شو دی ورته ښه عروج ورکو د دې نه وړاندې راشه ما د تاریخ وښایه سور بدعت خدا دی لوی ناروا خدا دی او بیا داسې ترجمه چې د مشرک باره کې نازل آیت رالی په پاکو مسلمانانو باندې چسپالی بیا داسې ترجمه چې د بت باره کې نازل شده آیات رالی د نبی الله په مزار د ولی الله په مزار باندې چسپالی دا خو د خوارجو کار دی دا خو د حروری فرقی شعار دی ترجمه د قرآن کریم ماسخوتن مانځه نه پس علی الدوام زه عبادت ګڼم ثواب یې ګڼم خو چې علی منهاج السلفي هغه اوه یا اته طبقات د مفسرین کرامو چې د هغې په طریقه باندې د بیا ښه کار دی خو ته چې کوم تعریف د بدعت کې چې یو ښه کار او د ثواب کار چې رسول الله مبارک و صحابو نی کړی ته وایې دا بدعت دی ته دا ترجمه کې ماته د دوی مبارکو نه ثابته که وښایه زه خو به دې خوا بالمقابل نصوص پیش کړم د بخاری حدیث ته دوه ځایه کتاب العلم کې د حدیث امام بخاری ذکر کوي صاحب د مشکات هم د دې تخریج کړی دی عبدالله بن مسعود صاحب هفته کې یو ځل درس کولو هفتوار خلک ورته وایي ستا دا درس زمونږ ډېر خوښ دی لږې زیات که هغه ورته 2 ورځې کو وی لږې نور هم زیات کوي نه کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخولنا
مخافت الصامت علینا. مبارک به مونږ ته روزانه درس نه کولو، مونږ به منع کولو چې روزانه به درس نه کوئ. هسې نه دا خلک د دین نه ماړه نه شي، ستړي نه شي، متنفره نه شي. مونږ ته به یو هفته او بل هفته درس کولو. صحابه کرام هغې چې درسونه کوي د قرآن درس کوي یا د حدیث درس کوي، هفتهوار درس کوي. مولانا صاحب ستا خو روزانه نوی درس شیر کېږي، تا نه غټ بدعتي کم دی. ستا د تعریف مطابق چې یو کار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام علیهم الرضوان نه ثابت نه وي او خلک دین ګڼي یا د ثواب کار ګڼي، ته وایې دا بدعت دی، دا خو تا ته راجع کېږي، غټ بدعتي خو ته پخپله شو. نور به نه ځمه چې ستاسې شورای اهل حدیث کانفرنس یا عظمت علماء دیوبند کانفرنس یا مفتی محمود کانفرنس د علماء خدمات به ورکې ذکر کېږي. مقصود مې په هغې رد نه دی، خو صرف شیشه ورته مخې ته نیسم چې مونږ کې دوه سوړي ګورئ د غلبیل روریانو لږ دا خپلې مشمېرئ که نه. دا اجتماع ده او دا جوړ دی او دا توړ دی او دا هغه اجتماع ده، دا دومره راغونډېږئ، دا د چا نه ثابت دی؟ الحمدلله زمونږ د میلاد شریف دا جلسه په دې د هغه علماو تصریحات موجود دي چې ستا صورت د هغې مقابله کې داسې دی لکه لارت. ابن حجر اسقلاني د محدثینو د دنیا انور دی، انور څومره لوی سړی دی. ته خو ما ته وې تقلید شرک دی، او چې د دغه مقلدینو شروح به د بخاري ونه ګورې والله که راته بخاري شریف حلم کې زما د مقلدینو شارحینو په کتابونو باندې ځان مولا کې او بیا نمک حرامي کې د هغې د تصریحاتو په خلاف فتوجات ورکې لګې. ابن حجر اسقلانی د میلاد شریف د جلسې دپاره دلیل د حدیث نه وایي. امام ابن حجر اسقلانی څومره لوی محدث دی، د اجتهاد دعوی هم کړې وه. هغه د میلاد شریف په اثبات کې باقاعده رساله لیکي او ته د هغه مقابله کې راپاسې او ته وایې چې دا بدعت دی او دا د حدیث نه ثابت نه دی او چا کړی نه دی. علامه مناوي یاره ناقد د حدیثو دی ښه، المقاصد حسنه راواله داسې په ګوتو باندې د احادیث دا تمیز پکې راولي، دا حسن دی، دا صحیح دی، دا حسن لذاته دی، حسن لغیره دی، دا صحیح لذاته دی، صحیح لغیره دی، دا منقطع دی، متصل دی، مضطرب دی، ضعیف دی، موضوع دی. ناقد د حدیثو دی، هغه وایي چې الاحتفال بمولد رسول الله صلی الله علیه وسلم مستحسن، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتګ په خوشحالۍ کې محافل جوړول وی دا ښه کار دی. نو مولا صاحب ته د هغه مقابله کې څوک یا چې ته وایې دا بد کار دی او دا بدعت دی. علامه سخاوي، امام مناوي، ابن جزري، سبت ابن جوزي، علامه صالح شامي، علما ډېر دي خو آخر کې به دومره ووایم چې زمونږ په دې علاقو کې دا څومره مکتب فکر والا اوسېږي، که د دیوبند علما دي او که د مودودیانو دي او که د وهابیانو دي، دی یو سند لري د حدیثو. دا سند ترې راواله، په دې سند کې به د شاه ولی الله، د شاه عبدالعزیز او د شاه عبدالرحیم صاحب نامې مخې ته راځي. دا استادان دي. شاه ولی الله در سمین کې لیکي وی حرمینو کې به دا جلسې کې دي دا جلوسونه به وتل د عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په اړه وی ما ورکې په خپله څو ځل شرکت کړی دی. د شاه ولی الله مقابله کې ستاسو څه اعتبار دی او ستاسو قول څه معتبر دی؟ او زمونږ میلاد خو داسې هم نه دی چې ګینې دی کې منګړت روایات یا منګړت فضایل بیانېږي، د هغې خو مونږ خپله مخالف یو. الحمدلله دی کې قرآن کریم بیانېږي، دی کې احادیث بیانېږي. ټیک ده ضعاف په فضایلو د اعمالو کې، ترغیب کې، ترهیب کې، مناقبو کې مقبول بالاجماع دي. اما موضوعات مونږ د هغې اولین مخالف یو. مونږ د خپل مقررینو ته دا وایو چې تاسو په داسې جلسو کې موضوعي روایتونه مه پیش کوئ. لا اقل خیر دی حسن پیش کوئ، ضعیف پیش کوئ. ضعیف ګورې دې ته نه وایي چې دا د رسول الله مبارک قول نه دی، نه نه، په دې اجماع د محدثینو ده. ضعیف حدیث د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قول شریف وي، او علماو د راوي دپاره څه شرطونه وضع کړي دي، په هغه شرطونو کې یو شرط په راوي کې مفقود وي، د راوي د وجې نه هغه حدیث احکامو کې، مسایلو کې، اعتقادیاتو کې غیر قابل قبول وي. دا خو نه چې ګینې تاسو عوام به دا ګمان کوئ چې دا حدیث ضعیف شو، ګینې دا د رسول الله مبارک قول نه دی. نه، ضعاف پکې ووایه، اما موضوعات منګړت بناوټي خبرې د دې نه ځان وساته. او قربان
قربان قربان او قربان او قربان اصف الحديث یا ضعیف الحدیث زم د حدیث قربان سیب قربان نو عرض مې ستاسو په خدمت کې دا کولو چې دا محفل کله کله دی منکرات دي ته وي دي کې د پیرانو صاحبانو ته وي سجدي کېږي سجدي نه کېږي الله چې خوليږي دا ظالمان هغې ته سجده وایي که دا سجده شي دا به درته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دربار کې ثابته کوم صحابه راغلي د مبارک لاسونه دغه تش او اړخ مبارک دغه ملا مبارک دغه تندې مبارک دغه خپې مبارک دغه اوږه مبارک صحابو دا هر څه ښکل کړي دي دا سجده وه دا منکرات نه دي دا ځان د طولاني موضوع ده کله کله به درته وي نعت سره دا تاسو اللهو کوئ ښه نو دا د کوم ځای نه ثابت دي ورته وایې ته پیدا هم نه وې د نن نه څه کم 500 کاله وړاندې فتاوه حدیثیه کې ابن حجر هیتمي رحمه الله نه پوښتنه شوې ده چې ستاسې علما د دې باره کې څه وایي چې دلته څه شعرا دي د اویسیي سلسلې د یمن او هغې اشعار وایي نعتونه وایي او د هغې سره خلک راغونډي او په قافیه کې او په سجعه کې برابر ورسره د الله پاک د نامې ذکر کوي ابن حجر هیتمي رحمه الله تقریبا 500 کاله وړاندې هغه ورته وایي هؤلاء عندي ماجورون عند الله دا خلک د ذاکرین او دا نعتخوانان وی زما په نزد د خدای په دربار کې به دې ته ډېر غټ اجر او ثواب ملوي کله به درته وایي دا نعتخوانانو باندې دا پیسې چې ګزاري دا منکرات کوم ځای نه ثابت دي دې خوارانو احادیث ویلي نه دي ښه ترمذی کې راځي کتاب المناقب کې په مناقب د عثمان ذوالنورین رضی الله عنه کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته د چندی ترغیب ورکړي عثمان ذوالنورین صاحب 10,000 دینار وروړه ونصر فی حجر النبی مبارک ناس دے عثمان ذوالنورین صاحب ولاړ دے د سید الکائنات په غیږ کې 10,000 دینار شیندي سبحان الله مرقات شرح د مشکات د مولا علی قاری چې خاتمه المحدثین والفقهاء دی شپیتمه صفحه هغې کې لیکلي چې امام بخاري یو ځل سفر ته تللی او سفر نه چې واپسي راغی نو داسې ښي طرف او ګس طرف د لارې باندې ورته صفونه صفونه شاګردان مریدان مقتدیان ولاړو ونصرو علی راسه الدنانیر د امام بخاري په سر باندې د سپینو زرو یا د سرو زرو روپیو شیندلې سبحان الله که دا بدعت و امام بخاري به منع کړی وی که نه چې دا څه کوئ بیا دا خبره چیلنج سره وایم زمونږ د اهل سنت والجماعت بیا خاص کر د کې پی کې چې څومره محافل دي مونږ د دې ذموار یو پنجاب ځکه نه یادوم د هغې ډېر ویډیوګانې داسې میلاویږي چې نارینه او زنانه پکې خلط ملط دي یا زنانه نعتخوانیانې کوي او نن سږ کال ښه عامې شوي دي هغې پوه شه خپل کار یې پوه شه پردی غم مونږ کور ته نه وروړو د کې پی کې ذموار یو زمونږ میلاد او جلسه او عرس تقریب حلقه د ذکر راواله د شریعت په تلې ته تله تله به ستا لاس کې پوښتنې ما نه کوه زه به درته پې آیت او حدیث وایم وما علی الا البلاغ المبین